د ډوډۍ خوړلو وروسته باید له 7 کارونو څخه ځان وساتو. که غواړئ چې همیشه صحتمند واوسئ او د ناروغیو څخه په امان کې پاتې شئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. 7 هغه کارونه چې د ډوډۍ خوړلو نه وروسته باید ترې ځان وساتل شي. لومړی، د ډوډۍ نه وروسته سګرټ مه څکوئ. د پوهانو څېړنو دا ثابته کړې ده چې د ډوډۍ نه وروسته د 1 سګرټ توان په عام حالات کې د 10 سګرټو د توان یعنې ضرر سره مساوي ده، یعنې د سرطان چانس زیاتوي. دوهم، د ډوډۍ نه وروسته ژر میوه مه خورئ، ځکه چې د خېټې د پړسوب سبب کېږي. کوښښ کوئ میوه د ډوډۍ څخه 1 یا 2 ساعته مخکې یا وروسته وخورئ. دریم، د ډوډۍ څخه وروسته ژر چای مه څښئ، ځکه چې د چای پاڼې ډېره اندازه تیزاب لري چې د دې په وجه زموږ د غذا موجوده پروټین کلکېږي او هضم کې مشکلات پیدا کېږي. څلورم، د خوراک نه وروسته کمربند مه سستوئ، ځکه دا د کولمو تکلیفونه پیدا کولی شي. پنځم، د خوراک نه وروسته غسل مه کوئ، ځکه د دې سره لاسونو، پښو او وجود ته د وینې جریان زیاتېږي او د معدې وینه لږه پاتې کېږي چې د دې په وجه په معده کې د هاضمې سیستم ته ضرر رسېږي. شپږم، د ډوډۍ خوړلو نه وروسته قدم مه وهئ. سره د دې چې ځینې خلک به مو لیدلي وي چې وایي د ډوډۍ نه وروسته 100 قدمه به ستاسو عمر 9 کلونو پورې ورسوي. د ډوډۍ نه وروسته دفعتاً قدم وهل د هاضمې سیستم لپاره د خوړل شوې غذا څخه د مغذي موادو جذبول د مشکل سره مخ کوي. کم له کمه د خوراک اخیستلو نه وروسته 1 ساعت انتظار وکړئ. هغې نه وروسته که غواړئ قدم وهلی شئ. اووم، د ډوډۍ خوراک نه وروسته ژر مه ویدېږئ، ځکه د دې سره د اخیستل شوو غذایي موادو هضم په صحیح توګه سر ته نه رسېږي او د معدې معايي سیستم ناروغۍ رامنځته کوي. نو دوستانو، هیله تمه ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، هیله کوم د خپلو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ او د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل ویانت پلس در سره سبسکرایب کړئ.